سلامونه احترامات ګران دوستانو الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې د مایکروبیولوژي په شعبه کې یو باکټریولوژي شعبه یا کلچر شعبه. دا شعبه دوستانو ډېره یو مهمه او حساسه شعبه ده. مصارف یو څه زیات غواړي. د دې لپاره ډېری لابراتوارونو کې دا شعبه شتون نه لري. غواړم چې د مایکروبیولوژي په شعبه باندې یا خپله په مایکروبیولوژي باندې مسلک باندې بخش باندې ډېرې ویډیوې جوړې کړم انشاءالله راتلونکي کې. نننۍ ویډیو ما کتلاس ټیسټ ته مختص کړې ده. په نننۍ ویډیو کې به په کتلاس ټیسټ باندې غږېږو. اول به دا ووایو چې کتلاس ټیسټ څه رقم ټیسټ ده، موږ یې ولې اجرا کوو. کتلاس ټیسټ د ګرام پازیټیو باکټریاوو لپاره یو کیمیاوي یا کیمیکل ټیسټ ده چې ګرام پازیټیو کاکسای باکټریاوې بیا بیشي. کتلاس ټیسټ یو تفریقي یا تشخیصي ټیسټ ده د سټافیلوکوک او سټریپټوکوک باکټریاوو لپاره. که چیرې کتلاس ټیسټ پازیټیو راغلو باکټریاوې سټافیلوکوک خاندان کې راځي. که چیرې کتلاس ټیسټ نیګیټیو راغلو باکټریاوې په سټریپټوکوک خاندان کې راځي. راځو په دې ټیسټ کې چې موږ ته کوم شیان پکارېږي هغه اول ذکر کوو. یو پاک سلایډ، ګروډ باکټریاوې د باکټریاوو کالوني، لوپ، الکول لمپ. ډېر یو ساده ډېر سمپل ټیسټ ده دوستانو. او یو شی پاتې شو کتلاس رجنټ. اول ګران دوستانو لوپ تعقیبوو. لوپ به تعقیب کو. د دې لوپ دغه اوسپنه چې ده دا مکمله باید سره شي لکه انګار. کله مو چې لوپ ګرم کړلو مکمل مو تعقیم کړو د هغه نه وروسته باید یو څه صبر ورته وکړو چې سوړ شي. د هغه څخه وروسته ګران دوستانو یو ډراپ کتلاس رجنټ کتلاس رجنټ په سلایډ باندې اچوو. ورپسې د لوپ په واسطه د دغو کالونیو څخه د باکټریاوو څخه یو څه کالوني رااخلو. او د دغو کتلاس رجنټ سره یې ټچ کوو، مکس کوو یې. که چیرې ببلز وکړل ګاز تشکیل شو، قف یې وکړلو نو کتلاس ټیسټ پازیټیو ده. که چیرې قف ونه کړو ببلز تشکیل نه شول ګاز یې ونه کړلو نو کتلاس ټیسټ نیګیټیو ده. ښه دوستانو ګورو کالوني مو راواخیستله باکټریاوو ګروډ د دغه ډراپ سره د کتلاس رجنټو سره مو مکس کړه، ټچ مو کړه. تاسې ورته ځیر شئ ګورئ چې ببلز یې وکړو ګاز تشکیل شو، معنا یې دا ده چې کتلاس ټیسټ پازیټیو ده. تاسې نږدې نه هم کتلی شئ ده. ګورئ دوستانو ببلز یې وکړه. نتیجه څنګه ورکوو چې مثال باکټریاوې چې دي سټافیلوکوک خاندان څخه دي. ډېره مننه چې ویډیو مو تر اخره راسره ولیدله. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان بریالي اوسئ.